بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې د په ورډ پروګرام کې د مسلکي جدول جوړولو طریقه ښیم درته چې څنګه تاسې جدول جوړ کړئ او په هغې کې مختلف ټریکونه درته ښیم چې په څو طریقو جوړیږي دا هم درته ښیم. راځو لومړۍ طریقه دا ده چې جدول به تاسې په څه طریقه جوړوئ. اوله طریقه دا ده چې تاسې به لاړ شئ انزرټ مینو ته. کله چې انزرټ مینو ته لاړئ نو را به شئ ټیبل ته. ټیبل کې چې دی تیار دلته ګورئ خانې دي. کله چې مونږ دا سلیکټ کوو ګوره 2 × 1 دا څه مطلب دا یو رو او 2 کالمه راخلي. نو تاسو چې هر څومره سلیکټ کړئ دې ځای په هماغه اندازه باندې تاسو ته ټیبل جوړوي. فرض مثال زه 3 کالمونه غواړم او روګانې چې هر څومره غواړئ دا جوړ شو. دا یوه طریقه شوه د جوړولو. دا به زه بیرته ډیلیټ کړم او د دې نه وروسته به راشو دویمه طریقه چې ده هغه د ټیبل انزرټ ټیبل ته راځئ. تاسې چې کله دلته راشئ ټیبل سایز کې وایي نمبر آف کالم څو کالمونه غواړئ. فرض مثال زه غواړم چې کالمونه 3 ماته پکار دي. دلته به ورته 3 ولیکو. نمبر آف روز څو روګانې پکار دي زه ورته لیکم فرضاً ماته 6 روګانې پکار دي. دا به اوکې کې دي که نه. کله چې اوکې کې ګورئ 3 کالمونه او 6 روګانې موږ سره جوړ شو. دا دویمه طریقه شوه. دریمه طریقه د جوړولو چې کوم ده هغې ته راځو. تاسې په دریمه طریقه باندې هم پوه کوم. دریمه طریقه چې ده تاسې به په کیبورډ کې پلس ساین ولیکئ د کیبورډ نه، بیا به ایکول ولیکئ، بیا به پلس ولیکئ، بیا ایکول، بیا پلس، بیا ایکول. تاسې چې څو کالمونه جوړول غواړئ هماغه اندازه باندې به تاسې دا مساوي د دې په منځ کې ولیکئ، انټر به یې کوئ. ګورئ ما چې د 3 کالمه جوړ کړل او یو رو ده. نو دا کولی شي دې ځای نه تاسې داسې پراخه کړئ، داسې کلیک کړئ دې ځای نه یو پراخوئ. همدارنګه چې دی مطلب کولی شي چې ټول پراخه کړئ. اوس راځو که چېرته د ټولو سایز پراخوئ تاسې به دلته لاندې کلیک کوئ د دې ځای نه د ټیبل سایز دا به کلیک ونیسئ، لاندې راځئ دا به پراخیږي. د روګانو اضافه کولو طریقه هم درته ښیم چې روګانې به څنګه تاسې اضافه کوئ یا کالم به څنګه اضافه کوئ. تاسې به کیبورډ نه د ټیب بټن ووهئ. کله چې ټیب ووهئ ګورئ روګانې خپله اتومات اضافه کیږي. او که چېرته غواړئ دې ځای نه هم کولی شئ فرض مثال تاسو په دې ساحه کې غواړئ چې دلته څه اضافه کوئ یو رو اضافه کوئ نو دې ځای نه به راشئ دغه پلس ساین چې کوم دی دې باندې به کلیک وکړئ. په هر رو کې چې تاسو اضافه کوئ هغلته کلیک کوئ او دې ځای نه دا پلس باندې کلیک کوئ دا به اضافه کېږي. همدارنګه کالم تاسو اضافه کوئ. فرضاً زه غواړم دلته کالم اضافه کړم دې باندې کلیک کړئ. دې ځای نه کولی شئ چې کالم څنګه کوئ اضافه کوئ. همدارنګه تاسې کولی شئ چې د ټیبل لیاوټ نه هم تاسې څنګه کوئ د ټیبل لیاوټ نه هم کولی شئ تاسې انزرټ کړئ. دلته راشئ انزرټ بیلو، انزرټ لیفټ، کالم اضافه کوئ، رو اضافه کوئ. تاسې کولی شئ دې ځای نه اضافه کوئ. اوس راځو مهمه خبره دا ده ګورئ که چېرته مونږ فرضاً دلته زه لیکم چې دلته زه لیکم نوم، دلته زه ګورئ چې ټیب وهم اتومات دا لاندې راځي. باید دلته راشي. فرض مثال دلته لیکم چې دنده. کله مو چې دا ولیکل زه وایم چې دا کرسر چې کوم دی باید دې ځای ته راشي دا دریم کالم ته. نو دې د خاطره چې ټیب له لارې تاسو ته کار اسانه شي تاسې به راشئ دلته د ټیبل پراپرټیز باندې به کلیک وکړئ. ټیبل ډایرکشن چې دی رایټ ټو لیفټ به کلیک کوئ دا به اوکې کوئ. کله چې اوکې کوئ ګورئ اوس دلته چې دی تاسو ته ډېر په اسانه تاسې اوس کولی شئ زه دا لرې کوم دې ځای نه فرضاً زه اوس ښي طرف نه لیکم نوم. ګورئ دلته راغلو فرضاً دنده، دلته راغلو مثال لیکو چې معاش دا مو ولیکه. اوس چې تاسې ټیب وهئ تاسو ته به اتومات په صحیح طریقې سره ټیب مخ ته ځي. فرض مثال زه لیکم چې خان. ګورئ ټیب وهم همداسې مخ ته چې کوم کالم دی هغې ته ځي. همدارنګه راځو اوس غواړئ تاسې اتومات شمیره پکې اضافه کوئ. فرضاً زه غواړم دې کې یو کالم چې دی رایټ سایډ ته اضافه کوم. کالم اضافه کړ دلته مثال لیکم چې شماره. زه چې دا شماره به بار بار څه د کیبورډ نه 1 2 3 لیکم نو دا به تاسې سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته چې کوم دی زه به راشم د شفت سره مې دا سلیکټ کړ. کله چې ریکارډ روان وي صحیح کار نه کوي نو تاسې به راشئ هم ته هم کې چې دی دلته به راشئ نمبرینګ ته. نمبرینګ کې چې دی کوم قسم نمبر غواړئ ګورئ دا به اتومات چې اوس تاسې غواړئ څه کوئ اضافه کوئ کالم نو اتومات به نمبر خپله پکې راځي. دا طریقه باندې هم پوه شوئ. بله طریقه دا ده که چېرته مثال تاسو سره دغه اضافه شي زه دا سلیکټ کوم دا مو سلیکټ که سلیکشن نه وروسته د دې لږ سایز زیاتوم دا به بولډ کو. که تاسې دې ځای نه داسې یو کلر ورکوئ هم کولی شئ چې ورې کوئ. نو زه غواړم چې کله نوې صفحې ته ځو
ټیب سره زه دا دغه اضافه کوم کالمونه او دویمې صفحې ته مونږ راځو. ګوره دویمه صفحه شروع شوه. دې کې چې دی زه یم چې هغه هیډر رو چې کوم دغه د لاندې هم تکرار راشي. دغه هیډر رو چې کوم ده دا د په دویمه صفحه کې هم راشي. تاسې به ټیبل لیاوټ ته راشي، ریپیټ هیډر روز دې باندې به کلیک وکړئ. اوس چې تاسو سره څومره پیجونه راځي نوي، په هغې هر یو پیج کې به چې دی تاسو سره دغه هیډر رو تکرار راځي. که دا تکرار نه غواړئ نو دې ځای نه به تاسې چې دی دا هیډر رو نه به دا سلیکشن ختم کړئ، بیرته به دا ختم شي. همدارنګه راځو یو څو تخنیکونه نور درته ټریکونه یې ښیم. فرض مثال تاسې یو څو سیلونه سره یو ځای کوئ، تاسې به سلیکشن وکړئ چې څو سیلونه غواړئ. فرضاً زه غواړم دغه 4 سیلونه دا یو ځای کوم، دا مو سلیکټ کړه. تاسې به مرج سیل باندې کلیک وکړئ، دا به مرج شي. همدارنګه تاسې غواړئ چې یو سیل فرض مثال زه دلته لیکم، دلته زه لیکم چې شهرت. تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. شهرت کې ګوره نوم، د پلار نوم، نیکه نوم دا راځي. نو زه غواړم دغه سیل چې دی دا په 3 برخو وویشم. نو تاسو به سپلټ سیل باندې کلیک وکړئ. دلته به نمبر اف کالم، څو کالمونه غواړئ؟ مثال زه غواړم 3 کالمونه. رو څو غواړئ؟ فرضاً همدا یو رو غواړئ، که اضافه کوئ رو ورته اضافه کړه. زه غواړم چې یو. ګورئ دلته فرض مثال شهرت کې زه لیکم چې نوم. همدارنګه راځو دلته لیکو چې پلار نوم، همدارنګه دلته لیکو مثال نیکه نوم. دا مو ولیکل. نو په دې طریقې سره چې موږ کولی شو چې دا په برخو باندې وویشو. اوس که چیرته راځو مثال غواړو چې موږ یو څه سیلونه ډیلیټ کړو، دا خو انزرټ باندې تاسې پوه شوئ چې په 2 طریقو سره موږ انزرټ کړو. یو دا چې دې ځای نه موږ په دې رو باندې دلته چې د پلس ساین باندې کلیک کوو، دا اضافه کیږي. همدارنګه دلته راځو د انزرټ نه چې دی موږ انزرټ لیفټ او رایټ او بیلو چې دی اباف دې باندې چې دی موږ کولی شو انزرټ کړو. اوس غواړو چې ډیلیټ یې کړو. فرض مثال زه غواړم چې دغه 32مه رو ده، دا زه غواړم ډیلیټ کړم. دلته به راځو ډیلیټ روز باندې به کلیک وکړو، ډیلیټ شو. دا کالم نمبر چې خپل اتومات اپډیټ کیږي. نو که زه دې کلیکل وکړم بیا تاسو ښه پوهېږئ چې اوس دا ډیلیټ شو یا نه. راځو ګورئ دا ډیلیټ کړو، ډیلیټ روز. ګورئ هغه ډیلیټ شوه. همدارنګه ډیلیټ کالم، فرض مثال دا د نوم کالم دی، زه غواړم دا ډیلیټ کړم. تاسو به ډیلیټ کالم باندې کلیک وکړئ، دا به ډیلیټ شي. همدارنګه تاسو غواړئ یو سیل ډیلیټ کړئ، مثال دا پلار نوم دی، دا سیل زه غواړم ډیلیټ کړم. نو ډیلیټ سیل باندې به کلیک وکړئ. ګوره شفت سیل رایټ زه غواړم دا اوکې کوم. ګوره هغه رایټ سایډ ته هغه سیل لاړ، ډیلیټ شو. همدارنګه که چېرته مکمل ټیبل ډیلیټ کوئ نو ډیلیټ ټیبل باندې کلیک وکړئ. نو کله چې دې باندې کلیک وکړئ مکمل ټیبل به ډیلیټ شي. نو دا زمونږ د ټیبل په اړه درس هیله ده چې پوه شوي یاستئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.